ابراهیم تاج صاحب سمونه مې قبول کړئ او موږ چې دا کوم کوشش شروع کړی دی بله ډیوه په نوم باندې شاعرانو پسې ګرځو او هغوی راوړاندې کوو دې قام ته یې مخې ته کوو نو دې زموږ زیار ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ وعلیکم السلام. اصل کې کوم چې ستاسو دا کار دی نو دا خو ډېر ښه کار دی او چونکې ما داسې ډېر لیدلی نه دی. زه به بښنه غواړم خو زه به وینم او د میډیا او زما بل ځل هم تاسو سره په مرکه کې ویلي وو چې څومره هم زمونږ شاعران دي او د هغوی که کوم قدر دی په معاشره کې په مشاعرو کې نو هغه صرف او صرف د میډیا په وساطت سره دی. دې میډیا شاعران راچوت کړي دي. دې میډیا شاعران دنیا ته ښودلي دي ټولو پښتنو ته ښودلي. یو وخت داسې و چې د پښتو کتاب به په مارکیټ کې په کلونو کلونو پروت چا به نه اخیستو. د دغه میډیا برکت دی چې هغه کتاب راشي نو په اولنۍ ورځ په هغې باندې بولي ولګي او هغه کتاب هغه په مارکیټ کې خرڅ شي. نو دا ټول د میډیا برکت دی او بیا ستاسو غوندې د خلکو دا برکت دی. موږ چې څه هم یو نو دا د میډیا په وجه باندې یو د میډیا په وساطت باندې یو. یو دوه درې شعرونه به درته ووایم چې زړه ته مې یوه سړي که بیداره پرېوته له سترګو مې د درد اوښ که بېواره پرېوته ساده و نابلده و د ښار خوی پکې نه و هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته او د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو یوه یوه ګورګوره تې په لاره پرېوته او ما ستا د مینې یو حال کې د پریښې نوم وانغست زما که په لمن د تهمت داره پرېوته همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته. مننه. ډېر ښه ډېره مهرباني. درمان صاحب ول خو زموږ سلامونه قبول کړئ. بل بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ ملګرو. بله ډیوه ده مطلب تاسو ته خو ما وختي وویل چې بله ډیوه ده نو د ډیوې به سړی څو صفتو کې او دا تاسو چې کوم کار او زیار کوئ نو موږ دې ته ډېره په درنه سترګه باندې ګورو او خدای مو دغسې لره چې د پښتو د ادب پرمختګ کې تاسو خپله حصه اچوئ او منګه ستا دې نه مخکې ما خبره وکړه چې د پښتو په ژوندي پاتې کېدو کې چې زیاتر هم دغه کیمرمینانو یا د دې چینلو کم په ټي وي باندې چې چلیږي په یوټیوب چلیږي په فیسبوک چلیږي نو ټول نه غټ لاس هم د دی دی او زه به دغه شعرونه تاسو ته ډالۍ کوم چې اجرانه شعرونه واوره وایي چې طلب مې د سړځی په څو واره لکه چای او په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای زه ستا راغلي خط ته لفظ لفظ کې کوزېږم خوندونه ترې نه اخلم په کلاره لکه چای غصې نن داسې وکړه تر رقیب پورې مې بوزه خو ګوره چې سړه نه شي په لاره لکه چای او په مینه کې ناکامو لاسنیوی زمانه وکړئ زه وته یم په عشق کې لانګاره لکه چای او لګیا یم هره ورځ د امن ورد کومه دا نوم دی داسې خوږ د ایمانداره لکه چای واحد دا یو نشه ده چې مولا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي یکزاره لکه چای او درمانه محبت ګورې د اوسپنې چڼۍ دي میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای او دغه شعرونه نور دي چې ستا اجرانه دا کوم شعر یاد کړو تا پسې دوزخ ته د جنت نه به راځي سړی او تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیسیرات به هم وهي سړی او تا پسې جړا سله ماتم در پسې فرض دی تا پسې د خوب سله د زهرو ګولۍ خوري سړی دغه نیمګړي شعرونه راته یاد او دغه نور شعرونه د تاسو ته ډالۍ وي چې زه ورته لاس په نامه ودرېږم چې محمد د چا نامه کې راشي او مسلسل جنازو ویریږم حسینه کور مې هدیره کې راشي او د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي او یاران مې ماته مخامخ ودرېږي منافقین چې سپاره کې راشي د ناڅاپي راتلو دې څه ووایم لکه اختر چې په روژه کې راشي که موږ یو پیدا د پښتنو په ځمکه زمونږ مرګ هم حادثه کې راشي او دغه یو څو شعرونه نور دي اخري تاسو ته ډالۍ وي چې جواد ته یې ډالۍ وي ما بس د لاسه ورکړه خودکشۍ کې تجربه مې دومره نه وه زندګۍ کې نن دې بیا دي ان غریبان دي جړلي ځکه مالګه سیوا شوې ده روټۍ کې نن دې بیا دي ان غریبان دي جړلي ځکه مالګه سیوا شوې ده روټۍ کې ستا واده به د ټول عمر انتظار او ما به نه ساتلې ستنې په ګړۍ کې ستا واده به د ټول عمر انتظار او ما به نه ساتلې ستنې په ګړۍ کې او نن سبا زما د خوښې بانه دا ده رانه پاتې شوې پیسې په المارۍ کې
نن سبا زما د خوښې بانه دا درانه پاتې شي پیسې په المارۍ کې او د اجمان ګرد مې په مخ باندې پریوزي دا شعر د هغه وخت کله چې زه مسافر وم د اجمان ګرد مې په مخ باندې پریوزي یو سړی د ما بګوري ثوابای کې ډېره مننه سیوا ډېره مهرباني وای کو سوال صحیح نو وای اوس زما نمبر دی